او حدیث کې راځي بهترین شی الله رب العزت لا دوه خبرې لري یو هغه وخت چې د الله د یره د وجنه پیشي او بل هغه ویني چې په سبیل الله د الله په لار کې وشي او کبر انسان د سترګو کړه روانيږي د قیامت سختي د الله په وړاندې ودرېدل د الله په انعاماتو کې سوچا د خپل ګناهونو کې سوچا د الله عظمت قران کریم کې تدبر ګناهونه سره آیات کې جهاد د الله دعاګانې دا کارونه وکړه الله بس پستر کې وخت پیدا کړي رسول الله فرمایي چې کوم سترګونه وخت نشي دا بدبختي علامه ده قران کې الله خبره کړې ده وې درې قسمه کانی دی وچ وی تیجو برواني بل وچ وی لګ لګو برواني او دریم راون غړيږي موږ وې دا پیرین دي قرطبي لیکلي معنا ده چې کله په یوځای کې قران او سنت بیانېږي نه باز سترګونه به تیجو وخت روان شي کته جو وخت نه به سترګې ډنډن شي کده سیمه پرېځړه کې ویریږي که په درې مرتبه کې وسړې نه وې دا سړې په ځمانه پوښي چې دا ګور سپیرو بدبخت انسان دی که ژړا نه درځي و ژړای عمر